دا خبره یاده کړئ ګوره چې کوم سړی بندگی یوازې د الله کوي په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي د ګناهونو نه توبې وباسي او استغفار ډېر کوي الله ورله مزېدار ژوند ورکوي الله ورله ښایسته ژوند ورکوي ځکه سورة النحل کې موږ سره تېر شوي دي که نه مخکې فلنحینه حیاة طیبه الله وایي زه به ورله د خوشحالو ژوند ورکم زه به ورله ښایسته ژوند ورکم او ځکه د دې نیک سړي ژوند د ډېر د خوشحالو نه ډکي ژوند ګورې په دې نه د خوشحالو نه ډکېږي چې تا سره پیسې ډېرې او مزدوري ډېره کوې او دنیا در سره ډېره نه نه ورب الکعبه په دین کې چې کومه خوشحالي پرته ده او کوم ښایسته ژوند الله دینداره سړي له ورکوي او کوم ښایسته ژوند چې الله اهل علمو له ورکوي او کوم ښایسته ژوند چې الله د علم خاوندانو له ورکوي او تقوادارو له ورکوي دا ژوند د باچایانو سره هم نشته دومره د خوشحالو ډک ژوند الله نصیب کوي ورته خو د دې نه خبرېږي هغه سړی چې څوک پکې دننه راشي او پخپله یې وي اوس یو سړی بېدینې او لري نو هغه ته خو سکون په چرسو کې او په شرابو کې او په سیګرټ کې او په نسوار کې په دې کې ورته سکون ښکاري یا په غزلو کې په ټپو کې په سندرو کې په سکون پسې هلته ګرځي خو دلته الله وایي نه که تاسو یک یوازې زما بندګي وکئ او د دې پیغمبر تابعداري وکئ او الله ته رجوع وکئ د ګناهونو نه توبه وباسئ الله وایي زه به درله ښایسته ژوند درکړم الى اجل مسمى څه وخته پورې ولې څه وخته پورې مرګ به راځي که نه داسې خو نشي کېدی چې دنیا کې به د همیشه دپاره نو څه وخته پورې الله وایي ښه ښایسته ژوند به در درکړم